بسم الله الرحمن الرحيم. Class 9th Biology, Chapter number 3, Biodiversity, Lecture number 5. History of Classification System. The classification system تاریخ څه دی؟ History څه ته وایي؟ تاریخ ته. یعنې مطلب دا دی چې یو داسې نه ده چې ګینې یو ساینټسټ راغی او هغه ډایرکټ چې کوم دی نو بس 5 کینډم سیسټم راوړو چې زموږ سره ارګانیزمز په 15 کینډمونو کې ډیوایډ کړل چې یاره دا زموږ سره کینډم منی راشو، دا چې کوم دی نو زموږ سره کینډم پروټیسټ راشو، کینډم فنجای، کینډم پلانټي او کینډم انیمالیا. دا 15 کینډمز دي خو دا داسې ډایرکټ نه دي راغلي. د دې شاته یو هیستوري پرته ده، دا په طریقه باندې په قلار راغلی دی دا 5 کینډم سیسټم کلاسیفیکیشن. یعنې مطلب دا دی چې که تاسو چېرته کور جوړوئ که نه ځان له خپل کور جوړوئ نو اکثر خلک څه چل وکړي په یو کال باندې ځان له بس بنیادونه راوچت کړي او په هغې باندې دیوالونه جوړ کړي، په بل کال باندې پیچک واچوي، په بل کال باندې چې کوم دی نو بیا پکې پلستري وکړي، بل کال له بیا پکې رنګونه او یو څه بل څه وکړي که نه. نو یعنې مطلب سټپ بای سټپ په طریقه باندې دا کور جوړ شي. دغه شانتي زموږ سره چې دا کوم 5 کینډمز دي نو دا داسې ډایرکټ نه دي راغلي، د دې دا ورو راغلي دي په طریقه باندې. نو نن به موږ په دې لیکچر کې څه لږې ډېرې خبرې کوو. د هغې نه پس به بیا فرسټ ایور کلاسیفیکیشن چې کوم شو اولنی کلاسیفیکیشن نو هغه زموږ سره ارسټاټل کړی و، ارسطو چې څه ته وایي، خو په هغې کې بیا لږ ډېر کمی و، لږ ډېر نه چې بلکې کافي کمی و پکې. د هغې نه بعد بیا زموږ سره فرسټ سیسټمیټک کلاسیفیکیشن چې کوم دی نو لینیس ساینټسټ کړی و، 2 کینډم سیسټم کلاسیفیکیشن، د هغې کې بیا کمی و. نو بیا پسې مخکې نور ځو به انشاءالله. نو داسې کار دی چې we are living in the world with other organisms. مونږ په دنیا کې یوازې انسانان نه یو، مونږ د نور ارګانیزم سره اوسېږو. بوټي دي، بیکټیریا ده، پروټیسټ دي، خریړي مریړي فنجای ده، د دې نه علاوه چې کوم دی نو ځناور دي که نه. نو مطلب مونږ د نور ارګانیزم سره اوسېږو. some organisms are beneficial to us. څه ارګانیزمز داسې دي چې هغه زموږ دپاره فایدهمند دي، مونږ ته فایده راکوي. بینیفیټ یا بینیفیشل څه ته وایي؟ فایدهمند. لکه مطلب مونږ ته دوايانې حاصلوو، مونږ فروټ خورو، مونږ چې کوم دی نو کپړې جوړوو، مونږ پی حاصلوو، مونږ غوښه حاصلوو، مونږ چې کوم دی نو انډې منډې هګۍ چې کوم دی دا حاصلوو وغیره وغیره. نو مطلب دا مونږ ته د لیوینګ ارګانیزمز نه فایدې دي. بټ سم آر ویری هارمفul ټو اس. خو څه لیوینګ ارګانیزمز داسې دي چې ګورئ هغه مونږ ته ډېر زیات نقصاندې دي، مونږ ته ډېر زیات نقصان راکوي. هارمفul څه ته وایي؟ نقصاندې ته. لکه بیکټیریا که ته واخلې نو دا په مونږ کې 182 بیماریانې لګوي، مطلب مونږ نه جوړه کوي. که انسیکټس واخلې او مایس مږي واخلې که نه، انسیکټس کوم چې دا ملخان او پشکۍ مشکۍ وغیره دي که نه، نو که دا واخلې نو دا کراپ ډسټرکشن کوي، فصلونه خرابوي مونږ له. او سم سنیکس، سم ماران داسې دي چې کین کیل اس چې کله مونږ وچیچي نو مونږ د هغې نه مړه کېدی هم شو. نو داسې کار دی چې دا مونږ دپاره نقصاني هم دي living organism. Therefore it is necessary to study all living organisms and recognize them. د دې لپاره دا ضروري ده زموږ لپاره چې مونږ ټول لیوینګ ارګانیزمز سټډي کړو او دا وپېژنو چې یاره مطلب دا ارګانیزم زموږ لپاره فایدهمند دی، دا زموږ لپاره نقصاني دی، دا زموږ لپاره نه فایده ده نه نقصان دی که نه. یعنې مطلب مونږ چې کوم دی نو دا وپېژنو په صحیح طریقه باندې، هسې نه چې مونږ یو ارګانیزم د فایدې لپاره دغه کوو هغه مونږ ته نقصان راکړي. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې مونږ ټول ارګانیزم سټډي کړو. But there are more than 100 kinds of organisms in the world. خو په دنیا کې زموږ سره د 100 million نه سیوا قسمونه دي د living organisms. How should we study such a huge number of organisms? نو مونږ به څنګه دومره سیوا مقدار د ارګانیزم سټډي کوو؟ دا خو ډېره زیاته مشکله ده، ډېره زیاته ګرانه خبره ده. If we study only one organism at a time, it will take very large period of time. که فرض که مونږ په یو ټیم کې یو ارګانیزم سټډي کوو، په بل ټیم کې مونږ بل ارګانیزم سټډي کوو، په بل ټیم کې مونږ بل ارګانیزم سټډي کوو، نو دا خو به زموږ نه ډېر زیات ټایم واخلي. مونږ به مړه شو او دا به مونږ سټډي نه کوو. نو دا خو ډېره زیاته ګرانه خبره ده. But if we group organisms on the basis of similarities and then study those groups, it will save time. که فرض که د ارګانیزمز مونږ په ګروپونو کې تقسیم کړو او د هغې نه پس بیا دغه ګروپونه سټډي کوو نو دا به مونږ له ټایم بچت کړي، مونږ به په اسانه باندې سټډي کوو. Therefore Aristotle did like this. نو په دې وجه باندې ارسټاټل هم دغه شانتي وکړل، یعنې مطلب په ګروپونو کې تقسیم کړل. ارسټاټل څوک و؟ دا ګریک فلاسفر اینډ ساینټسټ و. یعنې مطلب دا دی چې د یوناني خلکو فلاسفر او فلسفي و او یو ساینټسټ هم و. نو ده داسې چل وکړو. He listed only a few hundred organisms and divided as. دا یو څو سوه ارګانیزمز لیست تیار کړو او هغې تقسیم کړل. څه ته یې پلانټس وي او څه ته یې انیملز وي، یعنې مطلب څه ته یې بوټي وي او څه ته یې ځناور وي. He and his pupils څه ته وایي؟ شاګردانو ته. نو هغه او د هغه شاګردانو یعنې تیوپراسټس وغیره چې کوم دی د ده شاګردانو، نو د هغوی سره ګروپډ پلانټس ایز، د هغوی سره یې کار وکړو او پلانټس یې ګروپونو کې تقسیم کړل. څنګه؟ grasses یعنې هربس، bushes یعنې shrubs او trees. grasses, bushes and trees. یعنی مطلب دا دی
چې کوم انتهایی وړې وړې ګیاګانې دي نو هغې ته ګراسز وي. چې کوم لږ غټ غټ دي داسې لږ ډېر لرګی پکې دی او لږ غټ غټ بوټي دي نو هغې ته بوشز وي. او چې کوم غټې غټې ونې دي نو هغې ته ټریز وي. صحیح ده که نه؟ نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو بوټي ډیوایډ کړل په ګروپونو کې. Also grouped animals on the basis of habitat او د habitat په بیس باندې animals هم چې کوم دی نو تقسیم کړل په ګروپونو کې. habitat څه ته وایي؟ په کوم ځای کې چې اوسېږي. یعنې مطلب دا دی چې aquatic چې کوم په اوبو کې اوسېدل بس هغې په یو ګروپ کې ورویشتل او چې کوم په اوبو کې نه اوسېدل نو هغې ته terrestrial وي. یعنې مطلب په هوا کې او په ځمکه کې چې کوم اوسېږي نو هغې ته terrestrial وي. ټیک ده که نه؟ اوس مطلب دا دی چې اولنی کلاسیفیکیشن زموږ سره چا وکړو؟ ارسطاټل وکړو. نو اوس لیمیټیشنز یا ډرابیکس اف ارسطاټلز کلاسیفیکیشن د دې نقصانات څه دي؟ په دې کې کمی څه دی؟ ارسطاټل چې کوم کلاسیفیکیشن کړی و په دې کې کمی څه دی؟ په دې کې غلطیانې څه دي؟ نو ګورئ اولنی غلطي دا ده چې فش، مایع، ټرټل، شمشتۍ او ویل چې کوم دی دا یو قسم میمل دی. مونږ ویلو مخکې چې دا زموږ سره مایع نه دی، دا میمل دی، بچو ته پی ورکوي. نو ګورئ مۍ پسې د سره خپې مې شته، نو په ټرټل پسې خو خپې شته خو دا بچو ته پی نه ورکوي او په ده پسې چې کوم دی نو دغه دی دا بچو ته پی ورکوي. نو لکه دا درې واړه د یو بل نه انتهایي بدل دي. دا په کلاس سپایسز کې راځي، دا په کلاس ریپټیلیا کې راځي او دا په کلاس ممیلیا کې راځي. خو دا ټول د یو بل نه ډیفرنټ دي که نه؟ مختلف دي، خو دا د په سیم ګروپ کې کېښودلي وو. نو مطلب دا دی چې دا خو غلطه خبره ده. دا درې واړه ارګانیزمز د یو بل نه بدل دي او دا په یو ګروپ کې کېښودلي وو. نو دا غلط کار شوی و. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې کوم اکویټک سنیک دي، یعنې مطلب هغه ماران چې هغه په اوبو کې اوسېږي، اینډ ټیرسټریل سنیک، او چې کوم هغه ماران چې هغه په وچه باندې اوسېږي، دا خو سیم دي که نه؟ دي خو ماران که نه؟ مار دی، مار دا هم مار دی او دا هم مار دی. نو دا سیم دي خو دا د په ډفرنټ ګروپس کې کېښودلي وو ځکه چې اکویټک او ټیرسټریل. یعنې مطلب دا دی چې یو شان څیزونه یې د یو بل نه بیل کېښودلي وو. نو دا هم ټیک خبره نه ده. بل چې کوم زموږ سره فراګ دی که نه، دا چندخې مندخې، نو دا خو په اوبو کې موسېږي او په ځمکه باندې موسېږي. نو not placed in any group. دا په یو ګروپ کې هم کېنښودل. نو یعنې مطلب د دې ارګانیزم خو کلاسیفیکیشن ونه شو، دا خو تا په یو ګروپ کې هم کېنښودو. نو دا هم غلطه خبره ده. Therefore, then Linnaeus proposed first systematic classification of organisms. د دې وجه باندې بیا زموږ سره Linnaeus ساینټسټ راغی او هغه اولنی systematic classification چې کوم دی نو پیش کو څه ته چې مونږه 2 کینډم سیستم اف کلاسیفیکیشن وایو. یعنې مطلب 2 کینډمونو کې ډیوایډ کړل. هغې باندې به بیا مونږه بحث کوو. اوس مونږه راځو دې ته چې کنټریبیوشن اف ابو عثمان عمر الجاحظ. د ابو عثمان عمر الجاحظ یو مسلم ساینټسټ دی، مسلمان ساینسدان دی. د ده په کلاسیفیکیشن کې څه رول دی، څه کردار یې دی پکې، څه کنټریبیوشن دی پکې، مدد یې پکې کړی دی، صحیح خپله حصې پکې اچولې ده. نو روټ ا بوک آن انیملز. د په ځناور باندې یو کتاب لیکلی و چې د هغه کتاب نوم و کتاب الحیوان. حیوان څه ته وایي؟ زناور ته وایي. صحیح ده. نو مطلب د په زناور باندې یو کتاب لیکلی و، د هغه نوم کتاب الحیوان. In this book he explained the characters of 350 species of animals. په دې کتاب کې د 350 قسمونه د زناورو چې کوم دی نو سټډي کړي وو، هغې پکې ایکسپلین کړي وو. He also explained the social organization of ants. د په دې کتاب کې د میګانو چې کوم سوشل ارګنایزیشن دی نو هغې پکې هم سټډي کړی وو، یعنې ایکسپلین کړی وو پکې. د میګانو سوشل ارګنایزیشن څه دی؟ سوشل ارګنایزیشن دې ته وایي چې یعنې مطلب دا میږي چې کوم دی نو دا ځان له ځان نه اوسېږي چې یاره د یو میږي به یو کور وي، د بل میږي به بل کور وي، د بل میږي به بل کور وي. داسې نه ده. دا سوشل ارګنایزیشن دی، دا په یو ځای باندې اوسېږي، د هر چا پکې خپل کار وي. یعنې مطلب په دوی کې سنګل کوین وي. یوه پکې چې کوم دی نو یو پکې غټ میږی وي، هغه ته چې کوم دی نو کوین وایي. هغې خېټه غټه وي ډېره زیاته او هغه چې کوم دی نو انډې راوړي او د کلونۍ کې چې څومره بچي پیدا کېږي نو هغه د دې ذمهواري ده. صحیح ده که نه؟ نور پکې بچي نشي راوړلی، انډې نشي راوړلی، صرف دقه یوه پکې راوړي. نو دې ته سنګل کوین وایي که نه؟ بل دی زموږ سره ورکرز. په دې کې چې کوم دی نو ورکران وي، چې کوم دی نو دا د دې ورکرز څه کار وي؟ دا هم فیمیلز وي، دا هم ښځې وي، خو دا بچي نشي راوړی. د دې کار څه وي؟ دا کوم چې دا کوین انډې راوړي د دې خیال ساتي، دا کوین چې کوم بچي راوړي د دې خیال ساتي، د دې کوین په خپله خیال ساتي، د کالونۍ خیال ساتي. صحیح ده که نه؟ د کالونۍ دپاره د خوراک مراک بندوبست کوي. نو د ورکرز دا کار دی. او ډرونز چې کوم دی نو دا چونکې میلز وي، نارینه وي، نو ځکه دې ته میلز هم وایي. او د دې کار دا دی چې دا د دې کوین سره میلاویږي. یعنې مطلب دا دی چې کوین چې بچي راوړي خو خامخا به د نارینه میږي سره میلاویږي که نه، د هغې نه پس به بیا بچي راوړي. نو دا چې کوم ډرونز دي یعنې کوم میلز دي نو دا د دې کوین سره میلاویږي. نو د دوی کار دا دی چې دا د دې کوین سره میلاویږي. ټیک ده. په بچو راوړلو کې مدد ورکوي. and seasonal migration of fish in river. او چې کوم میان دي میان نو د دوی چې کوم سیزنل مایګریشن دی، یعنې مطلب دا دی چې په اوړي کې یو ځای ته ځي او په ژمي کې واپس هغه ځای ته راځي، دې ته مایګریشن وایي، ځای بدلول. نو د سیزن کې چې کوم دی نو میان مایګریشن کوي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي په رایورز کې، یعنې مطلب په
سیندونه مندونه کې، نو دې ته وایي سیزنل مایګریشن. نو دا هم په دې کتاب کې چې کوم دی نو ابو عثمان عمر الجاهز ډسکس کړی و، ایکسپلین کړی و پکې. He even knew that some insects are responsive to light. دا داسې هم په دې خبره باندې هم رسېدو چې څه insects داسې دي، څه حشرات، یعنې مطلب زموږ سره چې کوم ماش دی، مچ دی وغیره، دې ته insects وایي. نو دا responsive to light، یعنې مطلب لایټ ته ریسپانس شو کوي، یا د لایټ نه تښتي یا لایټ له راځي، نو دې ته وایي responsive to light. And use this information to suggest a clever way of getting rid of mosquitoes and flies. نو دا معلومات استعمال کړل او د دې په بیس باندې د داسې یو هوښیاره خبره وکړله، یو هوښیاره طریقه چې کوم ده نو پیش کړله چې په هغې باندې ګیټینګ ریډ اف څه ته وایي؟ نجات ته وایي. نجات ته، نو د نجات حاصلولو دپاره د ماشونه او د مچانو وغیره نه د نجات حاصلولو دپاره د یو طریقه هم پیش کړله. یعنې زه به داسې ووایم چې یاره مطلب چې تیاره کې نو بس مچان کیني که نه، نو بس چې ته د مچانو نه تنګ یې نو تیاره کوه، او په رڼا کې چې کوم دی نو ماشي اکثر دغه کېږي غیبېږي، نو چې ته د ماشو نه تنګ یې نو رڼا کوه. یعنې مطلب دا خبرې هم د په دې خپل کتاب کې ډسکس کړی وي. د دې نه بعد به د خیره مونږ بیا 2 کینډم سیسټم کلاسیفیکیشن راځو، بیا به زموږ سره چې کوم دی نو 5 کینډم سیسټم کلاسیفیکیشن، بیا به یو کینډم په طریقه باندې چې کوم دی نو داسې وایو، مخکې به پسې ځو انشاءالله.